السلام علیکم ورحمت الله. شیخ صاحب دا د ګوتمې اچولو سنت طریقې څه دي؟ دې په باره کې لږ وضاحت راکړئ. ګوتمې اچولو کې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته بعضې سنت طریقې ښودلي یا بعضې خبرونه یې موږ منې کړي وو. اول دا چې ګوتمه به د څه شي نه جوړه شوي. نبي صلی الله علیه وسلم منع کړې د مشکات حدیث دی چې زما امت ته د سرو زرو جوړ شوی ګوتمو منع ده، هغه نشي اچولی. بیا یو بل روایت کې دا ده چې د اوسپنې جوړه شوې ګوتمه هغه هم جایز نه ده. حلیة اهل النار هغه ته ویل شوې ده، د جهنمیانو ګاڼه. اگر چې حدیث باندې علماو کلام کړی، خو امام بخاري په آداب المفرد کې هغه نقل کړی دی او انشاءالله سند یې صحیح دی، شیخ الباني هم حسن کړی دی. نو د اوسپنې ګوتمه هغه هم صحیح نه ده. د سپینو زرو ګوتمه جوړول سړي دپاره جایز دي. کوم حدیث کې دا چې دا راځي چې د مسقال نه به زیات نه، حدیث ضعیف دی. هر څومره ډېره چې وار څومره ګرامه چې و د سپینو زرو ګوتمه هغه جواز لري. خو بیا په دې کې دا دی چې په کومو ګوتو کې منع ده. نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی چې په دې منځنۍ ګوته کې او دې سره چې دا کومه مسواکۍ ګوته ده په دې ګوته کې، دې نه منع ده چې دې دواړو کې به یې نه اچوې. نو بیا دې سره دا درېیمه ګوته پاتې شو، دا ګوته ده، دا څلورمه دې کې اچولی شي، دا قچه ګوته چې ورته وایي په دې کې اچولی شي. په ګټه ګوته کې هم څه منع نشته. عموما په هغې ګوته ښه نه ښکاري چې هغې دې اچولي. نو سنت طریقه څه شوله؟ په دې ګوته کې یا ورسره په دې کې دا کومه چې منځنۍ ګوته ده یا مسواکۍ ګوته ده، په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم منع کړی د مشکات حدیث دی چې ګوتمه په دې کې نه اچوي. خو بیا به کوم لاس کې اچوم؟ په ښي لاس کې به اچوم که په ګس لاس کې؟ دواړه جایز دي. نبي علیه السلام نه ښی لاس هم نقل دی چې ګوتمې پکې اچولي، ګس لاس هم نقل دی. دې دواړو کې شرعاً څه قباحت نشته. په دې طریقې سره به نبي صلی الله علیه وسلم ګوتمه اچوله. هر شي کې چې د نبي صلی الله علیه وسلم پیروي کړي هغه په سنت باندې لاړ شي، الله به د انسان ته اجر هم ورکوي، ځکه اتباع کې اجر وي. Question and answer with Sheikh Izzatullah.